د کابل په علي اباد روغتون کې له تیر یو کال راهیسې د سرطاني ناروغیو جراحي عملیات ترسره کیږي. په دغه روغتون کې تازه د نیک محمد په نامه د مرۍ په سرطان د اخته کس بشپړ او ډاډمن عملیات ترسره شول چې اوس مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. په دې اړه جراح ډاکټر امین یمال داسې وایي: د مرۍ د منځنۍ برخې سرطان یې درلوده. وروسته له عملیاتو څخه مریض ته کیموتراپي یا شیمودرمني اجرا شوله او مریض نن ورځ ورته د مرۍ عملیات یا د ساده اصطلاح ورته د مرۍ د منځنۍ برخې عملیات اجرا شو چې نوموړی عملیات د میکیونیزوریکټمي په نامه یادیږي. دا په دوه قسمه دی، یو لاپراسکوپیک او بل واز یا خلاص عملیات چې دواړه عملیاتونه الحمدلله په علي اباد کې اجرا کیږي. مریض ته نوموړی عملیات اجرا شو او مریض د عملیات نه وروسته ریکوري ته انتقال شو چې عملیات په خیر سره او په بریالۍ توګه سرته ورسېدل. دغه راز د کابل طبي پوهنتون اړوند د علي اباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز امیر ډاکټر عبدالمنان باوري بیا وایي له تیر یو کال راهیسې په یاد روغتون کې د نورو سرطاني ناروغیو د درملنې ترڅنګ 40 د مرۍ سرطان عملیات هم په بریالیتوب سره ترسره شوي دي. تیر کال راهیسې دغه مرکز فعال شو او مریضان ته خصوصا سرطاني مریضان ته خدمات ترسره کوي. په دې مرکز کې باید ووایو چې تقریبا 2 ډوله خدمات ترسره کیږي سرطاني امراض ته. یو هغوی ته کیموتراپي کیږي او بل جراحي عملیات ورته کیږي. تر اوسه پورې موږ 40 عملیاتونه کړي دي. دغه لیپراسکوپیک ایزوفاجیکټومي چې یا ګاستروکټومي یا هیموکولوکټومي دغه په افغانستان کې لومړني ځل باندې په دې مرکز کې ترسره کیږي موږ د جراحي ټیم لخوا. نیک محمد هغه 58 کلن ناروغ دی چې د مرۍ په سرطان اخته وو. څو ځلې د درملنې په موخه بهر ته لاړ خو له زیات لګښت سره بیا هم هیڅ روغتیا ونه مونده. خو اوس یې په کور دننه په علي اباد روغتون کې وړیا عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوی دی. نوموړي او کورنۍ یې د ناروغۍ او بیا روغتیا په اړه CGTN پښتو ته داسې وویل: څنګه استری نامه کې پاکستان ته لاړم او هیڅ سرطان دی. بیا چې روغ معمولیت ته هیڅ نه وخوړه. د روسستوار رسمي اشتم چې نه یخړي. بیا چې خدای پاک دې د هسپتال درو واستم او شوز کړای ته ضرور 15 ورځې خمالای خلای شم. دا دی الله لوی مهرباني ده. دا مې پلان ناروغ د 4-15 کال ناروغي درلودله. څو څوره پاکستان ته به دوه پیسې شل دیش لګه پیسې پاکستان کې پلاړې هیڅ نتیجه نه ورکوله. شخوست لاړ دی له پاکستان کې چې یاره کور کې چې بل ترکای نشته. شدا شو خاندې چې راغلو دا کې معاینات مو چې وکړه شپږ دوزې واکسین راکې واکسین نه ورسته شو چې عملیات ته بوسه عملیات سل پیسې دا کامیاب شول. ماړای کې ټیر دی چې کې ټیر دی یو دوا کولمې د په پایپ کې شو دی ورکولې بل ترکای نه چې عملیات کان په شکر الحمدلله به هیڅ ټول در خوشاله چې دنه میګ ډېر خوشاله دي ډاکټران ډېر ورته خوشاله دي. علي اباد روغتون ته د افغانستان له لیري سیمو راغلي خلک په دغه روغتون کې د سرطاني ناروغیو د عملیاتو له ترسره کولو خوښ دي او دا د هیوادوالو لپاره په کور دننه د درملنې لپاره یو ښه اقدام بولي. دوی دغه راز زیاتوي اړوند ادارې باید په یاده برخه کې نور هم پاملرنه وکړي او خلکو ته لا ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. کینیو مانه چې د خپل جمعې کې د خپل وجود کې زیږه مانه چې دا ولین زل د چې علي اباد روغتون کې د سرطان عملیات کیږي او څخه صبر یالي شو ان شاء الله الرحمن ز افغانان ته د زره ورکوم چې د میګي خارج نه خلاص وي او دا زموږ ډیر افتخار لري. مو ډیر خوشاله دا نور هم د حکومت سره غوښتنه لرو چې لا کدا کار مخته لاړ شي ولې مرشد نیمروز ولایت راځي مرڅخه 2000 افغاني د یوې خدای لګیږي نو بارا خامخا چې علاج وشي 4 تر څولارس پر خو مسله ده خوشاله دي. د مسولینو په خبره د کابل طبي پوهنتون اړوند د علي اباد تدریسي روغتون ته له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 400 پر سرطان اخته ناروغانو مراجعه کړې چې له دې جملې د شاوخوا 100 ناروغانو لوی او کوچني عملیات ترسره شوي دي. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل.